سلطانا عمره منډې دې ووالي نوې ما درسره کمه ګوته وکړه ستا ملګري مې ستا په لاس تا مړه کړه سلامونه ګرانو کتونکو هیله لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشحاله یاست زه ستاسو کوربه عظیم خان مندوخیل تاسو ګورئ وطن چینل ګرانو کتونکو د پښتو فلم انډسټري څوکه د ترقۍ پر خوا روانه ده په دې انډسټري کې فلم سازانو او ډایرکټرانو نوي فلمان جوړ کړي لکه جانان ملنګي ته صرف زمای شهنشاه باچا دا فلمان پښتو فلم انډسټري ته راغو له دې سره توقع دا ده چې فلم انډسټري څوکه د ترقۍ پر خوا روانه ده ګرانو کتونکو له ما سره پر څنګ باندې د پښتو ټیلی فلمانو د کراچۍ د رڼاګانو ښار کې ناست دی د پښتو د ټیلی فلمانو یو ډایرکټر هم دی لیکوال هم دی او له دې سره په ډېرې ټیلی فلمانو کې دې فنکار د خپل فن مظاهره هم کړې ده د ده نوم دی محمد زاده صاحب نو د محمد زاده صاحب سره د پر ژوند او له دې سره د پښتو فلم انډسټري د ترقۍ په حواله خبرې اترې کوو تر ټولو له مخه زه په خپل پروګرام کې محمد زاده صاحب ته ښه راغلاست وایم محمد زاده صاحب السلام علیکم ستړی مه سئ وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو ډېره مهرباني چې تاسو موږ له لږ ټیم راکو او موږ ستاسو شکر ګزار یو چې دومره د لرې نه تاسو رالی زموږ لپاره او موږ له هم ټیم راکو ژوند څنګه دی محمد زاده صاحب شکر الحمدلله ښه برابر دی ښه اولاد هم ښه نیک عمله دی زه په خپله باندې هم په هغې خوشحاله یم او ټول عمر ما لکه اړه ته غم نه دی غورځولی په دې ډېر زیات خوشحاله یم پښتو فلم انډسټري نن سبا څوکه د ترقۍ پر خوا روانه ده ته په دې حواله څه وایې فلم انډسټري په حوالې سره به زه دا ووایم چې کهانیانې چې کومې دو جوړوي د هغه ډېرې مزیداري مکالمې هم ښي ښې درنې مکالمې خو د پښتو کلچر لږ غونته کې دو لیول غورځول دی د هغې وجه دا ده چې د پښتو کلچر کې کلاشن کوپ په اوږه ګرځول یو غریب سړي سره خوند نه کوي د پښتو کلچر کې شراب څکل نشته د پښتو کلچر کې زور زبردستی نشته زمونږ چې کوم د پښتو کلچر دی نو هغې کې دا پکار وه چې مشران زمونږ وی ښې اجرې وې زمونږه ښه ادب وې د پښتنو نو هغه حساب سره لکه مخکې یو رواج فلم جوړ شوی د بدر منیر چې کله د پښتو فلمونو لیول ډېر زیات وغورځېد نو د بدر منیر یو فلم راغی رواج نو مونږ خیر هغه ټیم زما عمر هم دغه 30 سے 35 سالو نو په هغه ټیم کې مونږ ته یو داسې رڼا ښکاره شوله چې دا رواج فلم چې کم راغی دا د پښتو په کلچر هم صحیح دی او د پښتو په ډیمانډ هم صحیح د پښتنو خو د دشمنۍ په حساب لکه ډېر فلمونه جوړېږي ځینې فلمونه د ځمکې په حساب جوړېږي او نن سبا پکې لو سټوري فلمونه شروع شوي دي د هغې سره د پښتو کلچر لږ چینج شو او ورو خپل طرف ته را روان ته لیکوال هم یې ډایرکټر هم یې او په ډېرو ټیلی فلمانو کې د خپل فن مظاهره کوي دا درې سره شوبې مینج کول دا درېو سره شوبو کې کار کول دا به ګران کار نه ګرانو خو ډېره وي ولې چې یو لیکوال چې کوم دی نو هغه سوچ کوي هر شي ته چې یاره زه به دا کهاني لیکم کهاني د لیکلو دپاره خو خیر ډېر ټیم پکاري او تنهایي هم پکاري خو موږ له الله پاک دومره ذهن راکړی دی چې په 4 غنټو کې په ټرین کې په ناسته د پښتو یو ډرامه لیکل ډېر ګران کاري او هغه ما لیکلې ده د مټو زور لیکلې ما ده د هغې ډایرکشن کې نیم حصه زما ده نیم د رسول خان بی ده د هغې کوم چې پروډیوسر و ګوهرلال هغه موږ سره یو معاهده دا کړې وه چې موږ یو لاهور ته بوځو خو ما له به کهاني جانداره لیکې نو هغه یوه کهاني چې ما په ریل کې لیکلې په 4 غنټو کې نو زه یم چې زما دپاره کهاني لیکل چې دی نو د یوې هفتې کار دی خو دا دی چې کهاني لیکلو دپاره ټیم پکار دی چې څومره ټیم زیات سړي ته میلاویږي نو دومره هغه ښکلی پلاټ هغې د کهاني جوړېږي بیا د هغه پلاټ سره هغې کې بیا چې کوم بنیادونه یې ښودلي د کرکټرو هغه ښه مزیدار راځي چې کم سے کم لیکوال چې دی نو هغه په کهانۍ باندې یوې میاشتې نه تر 3 میاشتو پورې وباسي نو هغه به د ټاپ پروجیکټ جوړ کړي نو دا ډېر ګران کار دی
او بیا دویمه خبره دا ده چې ته وایې د اکټینګ په حوالې سره نو اکټینګ خو زما د شروع نه د ویلن د کرکټر سره ډېر شوق دی خو نن سبا زما دا ملګري ما ته وایي چې یاره بس ته بوډا شوې اوس ته د پلار کرکټر کوه نو تر اوسه پورې خو ډېرو ډرامو کې ما کار کړی دی نو ما یو کرکټر داسې نه دی پرېښی چې ما نه کړی د لیونو مې کړی دی د هیرو مې کړی دی د ویلن مې کړی دی د پلار مې کړی دی د زوی کرکټر مې کړی دی لکه داسې یو کرکټر پاتې نه دی چې ما نه کړی او بیا پاتې شو د ډایرکشن خبره نو ډایرکشن خو خیر زما شوق دی زه چې کہانی ولیکم زه هغه خپل په ډایرکشن په حساب لیکم او هغه کرکټر سره چې ګورم چې کم سړی انصاف کوي نو چې کم ما ته ښکاري نو زه د هغه حساب سره د هغو ډایرکشن وم تر اوسه پورې به د څو ټیلی فلمانو ډایرکشن کړی وي یوه او په څومره ټیلی فلمانو کې به ستا د لیک کهانۍ یوز سوي وي او له دې سره سره په څومره ټیلی فلمانو کې تا د خپلې فنکارۍ کار کړی دی تقریبا 35 خو ما کہانیانې چې کومې جوړې شوي دي د چند نمونه راته پکې یاد دي خو لکه باقي داسې ذهن نه مې وتي دي خو 35 ډرامې مې لیکلي دي او په 35 کې مې د 25 ډایرکشن کړی دی په 25 نه بعد مې په دې 35 ډرامو کې خپله کرکټر هم کړی دی په دې کې یو ډرامه مې خپله جوړه کړې ده چې هغه په اردو پښتو کې ده په اردو کې هم ده په پښتو کې هم ده پانزیب او پایل د هغې تقریبا د هغې په هغه شوټ زموږ یو کال لګېدلی ولې چې په دوو زبانو کې بله خوفناک ډرامه وه ښه د هغې نه مخکې مې بله یو کہاني ولیکله ستا په مینه کې رسوا شوم په هغې کې ما مرکزي کردار د ویلن کړی دی او متویر ما سره د هیرو کرکټر کړی دی په هغې کې یو څو کرکټر یې داسې جانداره وي لکه بسم الله جان زما د رور کرکټر کړی دی کشر خانانو کارو ښه بله یو د پښتو فلم زه به ورته فلم په دې وم چې هغه ډرامه موږ په ریل کې لیکلې وه په لاهور کې هم جوړه کړې وه د مټو زور په هغې کې ما د سواتي سره کرکټر کړی درو او د هغې نه بعد چې دی نو عمران خټک سره دې ته پښتون په یو پوهېږي ښه د هغې نه بعد بیا موږ یو بله کہاني جوړه کړله سوځم پانګار ښه دې ته وایي پښتو سزا ابتدایي دور یو د هغې سره هم یو ډرامه موږ جوړه کړې وه زه ګندګیریم د شهناز بیگم سره میډم شهناز سره زه ګندګیرې ما نو ډېرې ډرامې موږ داسې جوړې کړي چې په هغې کې ما کرکټر یې کړي دي خو د ډېرو ټیلی فلمانو ذکر وکړي په دا ټولو فلمانو کې داسې فلم چې د هغه فلم په وجه ته معاشرې پزیاندلی د پیژنګلو مسله خو داسې ده چې موږ د چې کله نه دې فیلډ ته راغلي یو نو سبحان الله زموږ په مخ کې واړه لوشي ټول هم پیژني د ډرامې په حوالې سره هم پیژني کله چې موږ اوپن ټیټر چلو او خپلو ډرامو کې چې د کمې ډرامې نه زه متاثره شوم چې ما په هغې کې کرکټر کړی دی او زما خوښ هم ډېره ده نه هغه د پانزیب ډرامه ده په هغې کې ما د ویلن کرکټر کړی دی او د هغې ډایرکشن هم ما په خپله کړی دی چې کله موقع تاسو ته میلاو شي تاسو پانزیب ډرامه وګورئ چې په هغې کې ما څه کرکټر کړی تاسو ته به خپله د هغې اندازه وشي چې دا زما ولې خوښ دی جلندر خانه دا زه څه وینمه دا په دې حال کې پروت یې ولې لالا ډېرې منډې ورغلې غریب ستړی دی که نه غلی شه تا به په ډېرو ټیلی فلمانو کې کار کړی وي ډېر ډایلاګونه به وي له تا سره د یو بلې ډرامې ستا د خوښې ډایلاګ چې داسې ډایلاګ چې ته یې نن هم اورې او تا ته خوند درکوي ستا په مینه کې رسوا شوم د ډرامې یو سین دی کله چې زما رور ما ته ووایي چې زما کور ته د حیدرخان د رشتې دپاره د حیدرخان رور راغلی او زه راتاو شم د هغه نه یو څپېړه وباسم تا له شرم نه درځي د حیدرخان دومره جرأت چې زما د خور رشتې له زما کور ته راغی ولې تا ته دا پته نه ده چې زما نوم ضمانت خان دی او زه چې د چا ضمانت وکړم هغه د دې دنیا نه رخصت شي دنیا نه محمدزاده صاحب دا ماته وایي بنیادي طور د کومې سیمې زما پیدایش د کراچۍ دی 1968 زما پیدایش دی د کراچۍ لانډي قاید آباد زما پیدایش ته دیزي دی وروسته کلی زما دی سوات کې زه یم د مټې نه چې بیا بره ورشي مینګوره خو وروسته ده مټې نه بره زمونږ کلی دی اغل برتاڼه
او د هغې نه لږ بره زمونږ ماما خیلي د هغه پاتې کېږي. نو موږ اصل کې یو د اغل او د برتانې د برتانه او اغل چې دی دا دواړه یو ځای دي په منځ کې دا یو تاڼه ده. نو دا دواړه کلي د کلي زموږ سوات دی. تعلیم دې شته او که دې نشته؟ تعلیم تپوس مه کوه مړه ده، ضروري دی؟ خندا بدل درشي. ضروري دی. تعلیم زما دی 3 جماعته. ډېر ده نه دی ویلي؟ بس کوشش مې وکړو چې لږ سیوا شم، خو دا 3 مې ویلي، خو شکر دی د الله په دې 3 جماعتو کې اردو هم راځي، پښتو هم راځي، سندی هم راځي، بلوچي هم راځي او پنجابي هم ویلی شم. په آخر کې د وطن چینل مینوالو ته که د یو ښایسته غوندې پیغام په ذهن کې وي؟ زما د طرفه خو د ټولو کتونکو ته دا پیغام دی چې وطن چینل یو بهترین چینل دی. په وطن چینل به تاسو ته زمونږ د ملک هر یو نوي نوي فنکاران تاسو سره دوم معرفه کوي. تاسو هغه ګورئ، هغو له سلام ورکوئ او دا چینل هم ښه په مینه سره ګورئ او دې له سبسکرایب هم ورکوئ او دا بیل آیکن ول هم ورکوئ چې دا څومره کامیاب چلیږي. تاسو ته به دون نوي نوي چهرې راولي، نوي نوي اکټران به تاسو سره متعارف کوي او تاسو به هم ګورئ، تاسو له به مزه هم درکوي. ګرانو کتونکو دا و محمد زاده صاحب چې د پر ژوند او پر له تاسو سره تفصیلي مرکه وکړه. تر بل خوندور پروګرام پورې مو پر لوی بادار سپارلی یاست. د خدای په امان.